یو سړی دی هغه د جنابت دپاره غسل کوي او د غسل په دوران کې د ده اودس مات شو اودس یې داسې مات شو چې د نه هوا لاړه نو دې سره اوس دا غسل مات شو ټول جواب د بدن نه هوا ورته په دغه معروف لار باندې د دې سره اودس ماتېږي غسل نه ماتېږي نو ګوره چې کم سړی غسل کوي د د خپل عورت سره لاس ولګو یا تشي میچازې وکړي غسل په دوران کې یا د ده نه هوا یا اواز لاړو نو دی غسل پوره کړي وروسته دی اودس وکړي اودس به ولې کوي اودس یې مات شوی دی ګوره دا مسله ما ذکر کړې وه عمدة الاحکام په درسونو کې چې هغه غسلونه چې هغه عبادت دی چې کله دغه غسل دی وکړو بیا اودس ته پکې ضرورت نشته لکه ستا اودس وشو تا په دې نیت کړی عبادت په نیت لکه یو سړی دی د جنابت غسل کوي اوله کې چاردام وکړو یا یې ونه کړو صرف غسل یې وکړو دې منزله تللی شي که نه شي تللی تللی شي خو که د غسل په دوران کې د داسې څه وکړو چې د هغې سره اودس ماتېږي نو دا اودس څه شو هغه مات شو نو دی دا غسل وکړي غسل دی پوره کړي خو بیا چې کله منزله ځي نو څه دې وکړي بیا دې اودس وکړي او که اودس یې نه وي مات شوی او غسل یې وکړو منزله پکې تللی شي په دې ماته پته تاسو ډېر مسلې په دې باندې ډېر ملګري پوه هم نه دي ځکه اسې دا بعض پکې اسې دي سر وړه دا ما تاسو ته بله ډېره اوږده پلنه مسله بیان کړه خو هغه چې کله تا ته ویښ ناسي دا خو صحیح شو موږ وضاحت کړی خو چې کله ته ویښ ناسي نو ویښ بیا جواب هم ټیټ ورکوي هغه غسل چې هغه د عبادت په نیت وي یعنې جنابت ته ولې کوي چې تا نه بې اودسي ختمه شي نو چې بې اودسي دنه ختمه شوه نو مونځ نه شي کولی او ته رالې هسې لاندې ګرمي ده بیا به اودس لازم وي ولې ځکه چې ستا دا غسل عبادت خو نه